دا بل سوال هم یو خور کړی دی وایي د زنانه دپاره د خپو نه ویښته لرې کول د دې څه حکم دی زه به د قانون ذکر کوم مسله به ټوله حل شي د سړو دپاره هم او د ښځو دپاره د انسان د بدن ویښته دا په درې قسمه دي یو هغه دی چې شریعت ویلي چې لرې کا نو د هغې لرې کول عبادت دی لکه ویښته د ترخونو لرې کول د نامه نه لاندې د سړي دپاره برید سپکول دا قسمه ویښته لرې کول چې شریعت ویلي لرې کا نو دا عبادت دی دا به لرې کوي هغه ویښته چې شریعت ویلي دي پرېږده نو د هغې پرېښوده عبادت دی لکه د نارینه دپاره ږیره او د زنانه دپاره د سر ویښته دومره چې دی او په سړي کې فرق کېږي که واړی کې څه خبره نه د بعضو مولیانو هسې دا مسله سمه سخته کړو الله خو یې ویښته یې واړه کړو نه زنانه ویښته واړه کولی شي د سر ویښته ویم اگر که حسن د زنانه په اوږدو ویښتو کې ده خو که زنانه واړه کوي واړه کولی شي خو دومره حده پورې به یې نه واړه کوي چې د سړو د ویښتو په شان شي چې سړو سره مشابهت ته راشي هلته حدیث کې من راغلی ده چې زنانه به ځان د سړو په شان کوي نه او سړي به ځان د زنانو په شان کوي نه نو دا دویم قسم ویښته شو دریم قسم ویښته هغه دي چې شریعت د هغې نه غلی دی او موږ د امام نووي رحمه الله کتاب چې وي هغې کې موږ دا حدیث ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حلال واضحه دي او حرام واضحه دي او بعض هغه خبرې دي چې الله تې غلی پاتې شوی دی رحمتا بکم په تاسو د شفقت د لاسه یېر تې نه دي ګورئ نو په هغې کې بیا سختي مه جوړوئ نو اوس د باقي جسم ویښته شریعت د هغې باره کې څه نه دي ویلي چې شریعت څه نه دي ویلي نو که لرې کې او که پرېږدي دواړه څه دي جایز دي هغه کوم ویښته دي لکه په لاس باندې چې کوم ویښته راخیږي په سینه باندې چې کوم ویښته راخیږي په ورنانو په خپو دا ټول پکې دننه راغلي کومو ویښتو اخیستونه چې شریعت منع کړي لکه اوس زنانه دپاره حدیث کې راځي چې الله لعنت دی په هغه زنانه باندې چې روزي وباسي اوس دلته دا ویښته نشي ویستی ځکه شریعت منع کړي کوم چې کې ته ویلي چې پرېږده ویښته لکه سړي دپاره ږیره دا پرېښوده لازم دي کوم چې باقي پاتې شو هغه سړي او ښځو دواړو دپاره ساتل او نه ساتل دواړه جایز دي خو دومره ده فقهاو بعضو دا خبره لیکلې د علماو چې د سړي دپاره د دغه ویښتو لرې کول غوره نه دي لکه د سینې د ویښته شو د خپو ده د لاسونو ده الا دا چې داسې درجې ته ورسي چې دی تنګېږي لکه ابن مسلمان ډېر زیات دي که تنګۍ یم نو هغې لرې کولی شي او دلته خو دې تنګۍ نو صرف دومره خبره ده چې سړو دپاره لرې کول ښه نه دي جایز دي خو ښه نه دي وجه دا ده دا سړی چې زیږ بیږي نو ښه ښکاري که نه دا خو نن سبا پکې میکپ هم د هلکانو راوتي دي چې دوکان ته ورننوځي د میکپ دوکان ته چې زه میکپ ولم نو تا ته وایي کوم یو رجالي ولا نسایي ولې رجالي میکپ پکې شته او دغه سیټ ټول رجالي دي د دوی میکپ بیا لږ هلکه غونته کي لږ بل شی دي د زنانو بل شی او دا ویډیوګانې چې په دې فیسبوک چلیږي او په دې یوټیوب کې او په دې کې د هلکانو دا حال ویني نو په اول نظر خو به ته په ځان پرې دوکه شي چې ګوره د جنۍ ویډیو مې لګولې ده که دا څه کیسه ده چې په غور سره وګورو پلانې د پلاني زوی په ده باندې هم ډزې شوي دي دا هلک پیدا شوی دی نو سړی چې داسې زیږ بیږي نو مزه کوي ښځه چې نرمه پستی ویښتو په بدن باندې ډېر نه خوند کوي ښځه پورې نازک بدني دا نازبینتوب دا په زنانو پورې مزه کوي او ښایسته پرې ښکاري او بل که دا چلونه هغه کوي نو ځان پرې نږدې کوي چا ته خاوند نو دې هلکانو باندې څه تندر راوړي دی هغوی دې دپاره کوي چې خاوند رانه زړه تور نه شي که نه نو الله دې هدایت وکړي ټولو ته دا قانون شو پوه شوې که نه
آسان قانون دی سړو دپاره دا ویښته لرې کول جایز دي لکه اوس سینه باندې چې کوم ویښته دي سړی لرې کولی شي که نه شي لرې کولی شي ګناهګار نه یې ته خو مې یې لرې کوه دغه شان د لاسونو ویښته شو د خپو شو الا دا چې تنګۍ دی یا منظر ډېر بد ښکاري لکه د یو نیم سړی له منډه په کالر کې راوتي بره نو بیا هېڅ خبره ده که سړی لرې کوي